سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ به وئ. دوستانو یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته له یو نوي اپلیکیشن سره راغلی یم. دوستانو نن یې مې یو ښایسته اپلیکیشن تاسو باره کې یعنې مثال د وټساپ باره کې پیدا کړی ده چې ډېر خلک وایي کوم فکر کړی وټساپ کې تاسو ته چې کوم څوک یو میسیج راوکړي یا مثال یو فوټو تاسو ته راولېږي نو هغسې بیرته ډیلیټ کړي، تاسو ته یو رقم ته هغه راځي، یو رقم ته میسیج درته راځي چې مثال دغه سړي دغه مثال دغه عکس چې دا ډیلیټ کړی ده، نو تاسې هغه عکس څه رقم ده بیرته که هر وخت تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره پیدا کړئ. نو که بل وخت تاسو ته څوک میسیج وکړي چې مثال هغه زر بیرته ډیلیټ کړي، نو تاسو په دغه اپلیکیشن په ذریعه سره په ډېر اسانۍ سره په دغه اپلیکیشن په ذریعه سره ډېر اسانۍ سره تاسو پیدا کولی شئ. ډېر یو ښایسته او زبردست اپلیکیشن ده. په دې اپلیکیشن کې ډېر یو ښایسته نور ټریکونه هم کېږي، طریقې هم شته کې. نو دوستان راځئ ویډیو نه لیټ کړو، راځئ ویډیو شروع کړو. له ویډیو نه مخکې ما چینل سره سبسکرایب کړئ او کمنټ وکړئ، لایک کړئ. نو دا رقم ته ښایسته ویډیوګانې به ستاسو درانه حضور ته در وړاندې کوم. نو دغه رقم ته اول به دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو تاسې به راسئ چېرته دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. چې کله مو خلاص کړئ نو تاسو ته بیا ګوره داسې یو رقم ته انټرفیس راځي. نو ګوره دلته تاسې وایئ که غواړئ چې میسیج د هر یو مثال د فیسبوک نه د وټساپ غواړئ وټساپ به کلیک کوئ، او که مسیجر غواړئ د مسیجر به کلیک کوئ. نو تاسو ته باید نیکس بټن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو نیکس بټن باندې کلیک وکړو وایي دلته ته وایي چې تاسې مثال غواړئ چې مثال هغه عکسونه ویډیوګانې چې تاسې که تاسې یس ووایئ نو تاسو ته بیا هماغه عکسونه درته رالیږي. څوک چې وایس ریکارډ درته رالیږي یا وایس میسیج درته رالیږي نو تاسې دلته بیرته پیدا کولی شئ. نو تاسې به دا یس باندې کلیک وکړئ. چې کله مو یس باندې که الاو باندې به کلیک وکړئ نو دغه اپلیکیشن موږ تاسو لپاره مثال خلاص شو. دلته په سر کې تاسو ګورئ دغه چې دلته ګورئ دلته وایي وټساپ او مسیجر دا دواړه ما اډ کړي دي. چې مثال په دې ته چې موږ ته کوم میسیج راسي چې هغه نه میسیج راسي او بیرته ډیلیټ شي نو تاسې په دې غږ کې تاسو کتلی شئ چې وټساپ کې درته راسي، وټساپ کې هغه کتلی شئ چې مثال هغه عکس تاسې نه ورک کړي نو دغه کې پیدا کولی شئ. یا په مسیجر کې درته راغلی خو بیرته یې ډیلیټ کړی نو تاسې دغه ذریعه سره تاسې په ډېر اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو دا نور کومه طریقه نه لري یا مثال کوم بله هغه نه لري. نو دغه رقم ته اوس چې تاسو دغه اپلیکیشن چې کله فعاله کړو نو تاسو چې هر رقم ته په مسنجر کې په وټساپ کې میسیج درته راځي نو تاسې په اسانۍ سره او هغه سړی بیرته دا میسیج ډېر زر ډیلیټ کړي نو تاسو ته بیا دلته راځي چې فوټو از ډیلیټډ هغه ته ډیلیټ شوی نو تاسې دلته په ډېر اسانۍ سره بیرته پیدا کولی شئ. نو دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او انشاءالله زه به دا رقم ښایسته ویډیوګانې جوړوم. تر بیا مو په لویه بخښونکي الله تعالی